خپلې تڼې درونې حضرات ته مې دا یو شعر لیکلی و چې بوټه ختموی نه شی غریب ته سما وایه د چرسو سګرټي پورې نیول نه دي پکار نو چې بوټه ختموی نه شی غریب ته سما وایه د چرسو سګرټي پورې نیول نه دي پکار زما په خیال کې ټولو نه دا غوره شاعري زما په خیال کې ټولو نه دا غوره شاعري الفاظ چې ساده وي وي ژوره شاعري او دا بعضې خلک چې د شعر په معیار پوه دي خو بعضې خلک کوي لوفره شاعري او ای خدایا څه پیرزو که په ما ته د الهام رنګ کې الهام نه بغیر نشي خوندوره شاعري او رحمان او خوشحال دواړه معتبر نور معزز دي دې دواړو کړې ډېره معتبره شاعري او غزل دا چې سر ته یې رسوی نه شی منل نه دي پکار چې سر ته یې رسوی نه شی منل نه دي پکار سبا چې بیا جړېږم نن خندل نه دي پکار او یو څو ګوټه خو اوس که چې د سور د برابر شي د سور خرابولو پورې سکل نه دي پکار او شعر دا چې په هغه لاره مه درومه جومات ته که وردرومې چې شر ترې نه جوړېږي نو ورتلل نه دي پکار او شعر دا چې چاته هم زه ګورم وخت نه مخکې هوښیار شوی لیکل ضرور پکار دي څه ویل نه دي پکار مننه چې چاته هم زه ګورم وخت نه مخکې هوښیار شوی لیکل ضرور پکار دي څه ویل نه دي پکار او خپلې تڼې درونې حضرات ته مې دا یو شعر لیکلی و چې بوټه ختموی نه شی غریب ته سما وایه د چرسو سګرټي پورې نیول نه دي پکار نو چې بوټه ختموی نه شی غریب ته سما وایه د چرسو سګرټي پورې نیول نه دي پکار او تصویر د زمانې چې زمانې ته نه وښایي همدرد داسې شعر هډو لیکل نه دي پکار ورته دا همدرد